سلامونه ستړي مسئ او وخت مو نیکمرغه. نن شنبه ده د 1404 هجري شمسي کال د سرطان یا چونګښ د میاشتې 9 نیټه چې د روان 2025 کال د جون د میاشتې د 28 نیټې سره سمون لري. تاسو نیم ساعته خبري ټولګه اورئ او د نن خبري ټولګه کې به د بیلابیلو ریپورټونو او موضوعاتو سربیره ده هم واورئ چې د وطن د شملو د زابل ولایت له تاریخي بالاحصار څخه لیدنه وسوه. مسکن د عمر دلته ترکمن دی کتاجر هلمند کې د غنمو په حاصلاتو کې 10 سلنه زیاتوالی راغلی. دی کبر یو برابر دلته هر غر سوری سوری. بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې ټرمپ وايي راتلونکې اونۍ غزه کې د اوربند هیله دی. د وطن د شملو د درنو او په وروستیو کې به د ورزش له ډګره واورئ چې د افغانستان د رزمي لوبو وتیلي لوبغاړي احمد ولي هوتک خپل روسي سیال مات کړ. که ازبک له بدخشان تر اټک بشپړ خبرونه درته زه قاصد د الفت په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. دلته نختر سوری سوری دی هر ټټر د نرخونو د کنټرول او احتکار د مخنیوي کمیسیون غړو د اوړو د پلورونکو د اتحادیې له استازي سره لیدنه وکړه. د زابل ولایت د نرخونو د کنټرول او احتکار مخنیوي کمیسیون غړو په صنعت او سوداګرۍ ریاست کې د قلات ښار د اوړو د پلورونکو د اتحادیې له استازي سره د نرخنامې د ټاکلو په موخه لیدنه وکړه. په دې لیدنه کې د کمیسیون د غړو او استازو ترمنځ د اوړو د نرخنامې پر ټاکلو اساس بحث وشو او دواړه لوري په توافق د قلات ښار د اوړو د پلورونکو لپاره مناسبه نرخنامه وټاکل شوه چې ټاکل شوې نرخنامه به بازار ته وویشل شي. همداراز پرېکړه وشوه چې پلورونکي به ټاکل شوي نرخونه مراعاتوي او یاد کمیسیون ترې څارنه ترسره کوي. په پای کې د کمیسیون غړو ټینګار وکړ چې د بازار ثبات ساتل او خلکو ته د مناسبو خدماتو وړاندې کول د دوی لومړیتوب دی او د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره به خپلې هڅې جاري وساتي. د قلات ښار ټول نجاران ځای پر ځای او ځانګړي مارکیټ ته انتقال شوه. د ښاري صنف بندیو په لړ کې د قلات ښاروالۍ له لوري څه موده وړاندې د نجارانو لپاره نوی مارکیټ وټاکل شو چې اوس تازه د نجارانو د انتقال چارې بشپړې شوي چې په نتیجه کې ورسره د پخوانۍ ساحې د ښاري بې نظمۍ ستونزه هم په بشپړ ډول سره حل شوه. قلات ښاروالۍ هڅه کوي تر څو د صنف بندۍ په برخه کې لا هم خپلو کړنو ته ادامه ورکړي او د ښار بېلابېلو اصنافو ته مشخص مارکیټونه ټاکي څو یو خوا ورسره ښاري پراختیا او ښاري ښکلا پیدا سي او بل لور ته ښاریانو ته د کارونو زمینه مساعده کړي او همداراز د کرایو ټیټوالی او د نرخونو په کنټرول کې به هم مثبت بدلون ورسره راسي. د مرکز څخه راغلي پلاوي د زابل ولایت له تاریخي بالاحصار څخه لیدنه وکړه. د اطلاعات او کلتور وزارت د مقام د هدایت پر اساس د ګرځندوی رئیس مولوي محمد طیب د پلان او پالیسي رئیس قاری فدا محمد دوست د زابل ولایت ته رسمي سفر وکړ تر څو د دغه ولایت د تاریخي بالاحصار وضعیت وګوري او د ترمیم لپاره عملی ګامونه واخلي. پلاوي د زابل د اطلاعات او کلتور له رئیس مولوي رحمت الله حماد سره داسې مهال وکتل چې د همدې ریاست د ګرځندوی امیر عبدالولي بشرمل هم حضور درلود. د یاد لیدنې په ترڅ کې د بالاحصار له زیانمنو برخو لیدنه وسوه. پلاوي څرګنده کړه چې د وزارت د هدایت له مخې به لومړی زیانمنې برخې نښه ګزاري کړي، وروسته به تخنیکي ټیم د دقیقې سروې لپاره راواستول سي او د هغه پر بنسټ به د ترمیم چارې بیا هم پیل سي. مولوي رحمت الله حماد د وزارت مقام له رهبرۍ او یاد پلاوي څخه مننه وکړه او یادې هڅې وستایلې. ښاغلي حماد غوښتنه وکړه چې د بالاحصار تر څنګ نورو تاریخي سیمو ته هم جدي پاملرنه وسي ځکه د فرهنګي میراثونو ساتنه د ټولو ګډ مسؤلیت دی. د زابل عامه روغتیا ریاست په هڅو 10 بستونه د متخصصینو لپاره منظور شول.
د زابل ولایت عامه روغتیا ریاست ته نه ستړي کېدونکو هڅو او د مشرتابه مقام د خاصې پیرزوینې پر اساس د زابل ولایتي روغتون لپاره 10 بستونه د متخصصینو لپاره رسمي او منظور شول. دغه متخصصین به د یاد روغتون په بېلابېلو مهمو برخو کې خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. د عامه روغتیا رئیس ډاکټر میرویس افغان وایي چې یاد متخصصین د عامه روغتیا ریاست د غوښتنې او د مشرتابه مقام د پیرزوینې په نتیجه کې منظور شوي دي او ورته امتیازي معاشات هم ځانګړي شوي دي. د نوموړي په وینا په منظور شویو متخصصینو کې د جراحي متخصص، د غوږ پازي او ستوني متخصص، د نسایي او ولادي متخصص او ورته نورو برخو لکه داخله، ماشومانو، سترګو او ارتوپیدي ناروغانو متخصصین هم شامل دي. ډاکټر میرویس افغان زیاته کړه چې دا یو مهم پرمختګ دی ځکه د زابل خلک له اوږدې مودې راهیسې د متخصصینو د نشتوالي له امله له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ وه. هغه هیله څرګنده کړه چې د دغه متخصصینو پر شتون سره به د ناروغانو ستونزې د ولایت په کچه حل سي او خلک به اړ نه وي چې د درملنې لپاره نورو ولایتونو ته سفر وکړي. له زابل څخه ځو راسن هلمند ته. هلمند کې د تیر کال په پرتله اوس مهال د غنمو په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی دی. تفصیل له هلمند څخه زموږ همکار نعمت الله همت وړاندې کوي. په هلمند ولایت کې سږ کال پر 1,62,220 هکتاره ځمکه باندې غنم کرل شوي چې د حاصلاتو کچه 1,14,968 میټریکه ټنه ته رسیږي. د کرنې رئیس مولوي نیاز محمد وهاج وایي چې د حاصلاتو دغه شمېر د 1403 کال په پرتله 10% زیاتوالی ښیي. نوموړی وایي سږ کال به د دغه ولایت له بزګرانو څخه 3,620 ټنه غنم د کابل له مرکزي سیلو د ذخیرې لپاره وپیري. د رانیول کېدونکو غنمو دپاره د افغانستان اسلامي امارت لخوا څخه د هر من قیمت د فی الحال دپاره 80 افغانۍ ټاکل شوی دی، خو یاد نرخ ممکن د بازار د حاصلاتو له مخې بیا تعدیل سي. که چیرې د غنمو نرخونه په بازار کې تغییر کوي نو دغه نرخ به هم بیا د غنمو د بیې د تغییر سره تغییر کیږي. بلخ بیا په دې ولایت کې یو شمېر بزګران حاجي بهادر او حاجي صابر که څه هم د غنمو د حاصلات څخه رضایت ښیي، خو د اسلامي امارت څخه غوښتنه لري چې د دوی محصولاتو ته د نړیوال بازار د پیدا کېدو ترڅنګ دی له دوی سره د اصلاح شوو تخمونو او کیمیاوي سرو مرستې وکړي. نو موږ غواړو چې موږ دغه زراعت پرمختګ وکړي او موږ سره حکومت معنا کومک وکړي په انبارو کې او په بیرې په اوبو کې او پاتې سو نور سوالتونه چې موږ زراعت برابر کړي. کم زراعت چې موږ وکړو چې هغه موږ ته په پروشات ورسیږي، نو موږ د حکومت سره دا غوښتنه کوو او د خپل ملي تجارانو سره دا غوښتنه کوو چې دوی زموږ زراعت پر مخ بوځي. باید حکومت د خلکو سره یو کومک، یو د انبارو، د یو دواو، د یو تخم کومک ورسره وکړي دولت او د زارعین چې دي ډېر ستړي دي. دا په داس حال کې دی چې په دې ولایت کې د کرنې ریاست له بزګرانو سره د اصلاح شوو تخمونو، کیمیاوي سرو او د عصري کرکیلې په برخه کې ګڼ شمېر د عامه پوهاوي پروګرامونه پلي کړي دي. بیا هم پر هلمند تمکي شو. د هلمند ولایت د امنیه قمندانۍ مسؤلین وایي تیر هجري قمري کال یې د 130 ټنه اوسپنې، مسو او سربو د قاچاق مخه نیولې ده. بیا هم نعمت الله همت په تړاو ریپورټ لري. د اسلامي امارت په واکمنېدو سره هلمند کې هم د نورو ولایتو په څیر د قاچاق پر وړاندې کمسارې مبارزه. د هلمند امنیه قمندانۍ ویان ملا عزت الله حقاني وایي یوازې تیر 1446 هجري قمري کال یې بهر ته د قاچاق 38 قضیې ثبت کړي دي. حقاني وایي د هلمند په 15 ولسوالیو کې 110 ټنه اوسپنه، مس او سرپو د قاچاق مخه نیولې او سره په دې تړاو یې 9 تنه عدلي او قضایي ارګانو ته د دوسیو تر بشپړېدو وروسته سپارلي دي. د هلمند ولایت په 15 ولسوالیو کې لکه ناوه، ګرمسیر، خانشین، بارامچی او د شو ولسوالیو کې د اوسپنې د قاچاق 38 قضیې ثبت شوي دي چې په تړاو یې 9 تنه د شاوخوا 110 ټنه اوسپنه، مس، سرپو سره یو ځای نیول شوي دي چې دوسیې ترتیب شوي دي او قضیې اړوند ارګانونو ته لیږدول شوي دي. بلخوا د هلمند اوسیدونکي ملا عبدالرحمن او قاری نقیب الله شهیدمل د اوسپنې، مسو او نورو قیمتي توکو د قاچاق په مخنیوي کې د اسلامي امارت مبارزه د ستاینې وړ بولي، خو غوښتنه کوي چې نور هم باید د قاچاق پر وړاندې په مبارزه کې له جدیته کار واخیستل شي.
او چې زموږ امنیتي ځواکونه ویښ او بیدار دي چې د هیواد څخه بهر غیر قانوني قاچاقي وسپنه همداسې نور کوم د افغانستان سرمایه سي دی هغه د باندې نه پرېږدي غیر قاچاقي نو همدا رقم باید کوم شان سي هیواد ته راواردېږي هم باید د قانون د اصولو سره برابر وارد سي قاچاق مخه ونیول سي که چیرې د مسو او وسپنې د قاچاق مخه ونیول سي او په قانوني توګه په هیواد کې استخراج سي نه یوازې دا چې د ملي شتمنیو ساتنه به سوي بلکې صنعتي پرمختګ او په عوایدو کې به زیاتوالی هم راغلی وي. د اسلامي امارت څخه مو غوښتنه دا ده چې د نوموړي قاچاق لپاره په سرحدونو او داخل کې خپل فعالیتونه نور هم زیات کړي او د دې لپاره مشخص قوانین وضع کړي او سزاګانې وضع کړي چې خلک د دې قاچاق څخه مخنیوي وکړي او نور د قاچاق څخه لاس واخلي. دا په داسې حال کې چې اسلامي امارت د انساني قاچاق نیونې د اوسپنې مسو سرپو او نور قیمتي توکو د قاچاق د مخنیوي په تړاو د پام وړ ګامونه پورته کړي دي. په ملي او نړیواله کچه د اسلامي امارت دا مبارزه کمسارې بلل شوې ده. تاسو زابل ملي رادیو ته غوږ یاست. د هرات ولایت په اسلام کلا بندر کې کډوالو ته د رسیدنې کمیسیون مسؤلین وایي تېره اونۍ د دې بندر له لارې 100,000 کډوال هیواد ته راستانه سوي دي. نور حال د محمد هاشم عمري په چمتو سوي راپور کې. د هرات د اسلام کلا بندر په دې وروستي وختونو کې د یو زیات شمېر کډوالو د بیا راستنېدو شاهد دی. دغه کډوال د اسلامي امارت د لوري د خدمتونو د رسولو هرکلی کړی دی. دوه تنه کډوال داود هاشمي او احمد ضیا وایي باید د دوی د استوګنې ځای او کارموندنې په برخه کې ورته پاملرنه وشي. الان جوانای دارن از ایران از مثلا کشورهای دیگه میان به خاطر امنیت به کشور خود به دنبال از یعنی فکر درگیره کجا مثلا با این قیمت‌های بالا با این مثلا حقوقی که دارن میگیرن چه مثلا چه کارهای انجام بدن یا کاری بکنن. از دولت امارت اسلامی من خواهشمندم که حداقل زیادی مثلا کاری که در حد توان اینا هست به آدمایی که مثلا نیازمندن کمک دارن یا خود کارا بیشتر کنن. ما 6 سال به ایران بودیم، آدم هرس که ما رو نکردن، برای ما نامه خروجی دادن، گفتن باید ایران رو ترک کنیم. دیگه ما خودکفا آمدیم ایران چیز کردیم ولی یک ذره آزار و اذیت اون بعد دیدیم دیگه بازم بر نبود خود رساندیم اینجا. په همدې حال کې کډوال ته د رسیدنې کمیسیون د عامه پوهاوي او د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي احمد الله متقي او د هرات د کډوالو او بیا راستنېدونکو رئیس مفتي آدم خان سید وایي چې د تېرې یوې اونۍ په اوږدو کې نږدې 100,000 کډوال د اسلام کلا بندر د لارې هېواد ته راستانه شوي او هغوی ته د اړوند کمیسیون د لورې خدمتونه وړاندې شوي دي. دلته د مهاجرون ته چې کله راغلي دي هغوی ته د خوراک څښاک بندوبست طبیعي خبر د زیات کسان دي هغه سوی ده. هغوی ته سرسایه او پناهځای دا ترتیب سوی ده. هغوی ته که ووایم په دې نن ورځ کې تر 100,000 لیټره پورې صرف معدني اوبه ورته راوړل سوي دي. همداراز قریب 22,000 نفرو ته نن ډوډۍ ورکړل سوې ده. د ساخت داسې پرون وه بله ورځ وو. نو په مجموع کې زه ویلی شم چې دغه مهاجرین د ترانسپورټ لارې خپلو ابایي خپلو هغه منطقو ته ځي او هلته رسول کېږي. دغه رقم د خلکو ته د ترانسپورټ وسایل ورکول کېږي او د اسلامي امارت له طرفه په هر فرد باندې 2,000 افغانۍ ورکول کېږي چې دا تاسې پوهېږئ د ورځې میلیونو روپیو ته رسېږي. دغه رقم دلته په کمپ کې چې کوم کمپ د دې لپاره دا جوړ شوی ده او دا مهاجرین راځي په سرسایه برسېره چې د دې لپاره سایه او ترتیب او د قیام او طعام ځای شوی ده. د دې لپاره صحي خدمتونه هم شوي دي. موږ ویلی چې په دې تېرو 4-5 شپو کې موږ زیات داسې کیسونه یا زیاتې مرضۍ وي چې حتی زنانه ناجوړې وي او دلته وضع حمل شوی ده. یعنې تر دې حده پورې دوی ته سهولتونه برابر شوي دي. په مجموع کې د مهاجرینو راتګ په تېرو 2 ساعتونو کې زیات شوی ده او دا سلسله اوس هم روان ده. دا نن ورځ که ووایم تقریبا اوسه پورې چې قریب دا د 6 بجې دي 400 غټ موټران دا له مهاجرینو بارو او افغانستان خاورې ته راړول شوي دي. تاسو زابل ملي رادیو ته غوږ یاست او خبري ټولګه پر 105.2 FM څپه باندې اورئ.
د راپورونو په دوام د لوګر ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي موټر چلونکي باید د ترافیکي پیښو مخنیوي په موخه د ترافیکو مدیریت لارښوونې او اصول په پام کې ونیسي. زموږ همکار سمیع الله اساخیلي په تړاو جزئیات وړاندې کوي. د اسلامي امارت له بیا ځلې واک ته رسېدو وروسته په هیواد کې شته ډاډمن امنیت کې خلک له یو ځای څخه بل ځای ته تګ او راتګ کوي چې ورسره ترافیکي پیښې هم په دې وروستیو کې زیاتې شوي او لوګر تیرو څو ورځو کې د سختو مرګونو ترافیکي پیښو شاهد و. باز محمد چې د یاد ولایت پل علم ښار اوسیدونکی ده په موټر چلونکو غږ کوي چې د ترافیکو مدیریت مسؤلینو سره همکاري وکړي او هر یو لیسنس ترلاسه کړي ترڅو د بوږنوونکو پیښو مخنیوی وشي. پیغام ما است این موتروانا باید لیسانس داشته باشه، موتورسیکل والا لیسانس داشته باشه، به قانون ترافیک عیار باشن. تیار باشن چرا پلیس ترافیک همراه ما برخورد کنه که اگر خودت دلیور شهر بازار اگر تو خودت بیقانونی کنی طبعا یکی دیگه مزرعت تو بیقانونی میکنه، اما پلیس ترافیک خداوند خیر بده همه گیره به قانون است. بل پلو بیا د لوګر ترافیکو مدیر حاجی زبیر وایي د خپلو هیوادوالو لپاره شپه او ورځ په خدمت مصروفه ده او څه چې په توان کې وي له ولس به یې ونه سپموي. زموږ ترافیک ملګري څلوري ساعته د عام خلکو په خدمت کې دي. کوم ځای کې حادثه وشي موږ حادثاتو ټیم په خپل وخت سره هلته حادثات بررسي کوي. څلوري ساعته موږ دلته پرسونل موجود وي بازار کې په شوباتو کې کار دی موږ ډېر په منظم شکل سره روان ده. د یادولو وړ ده چې په تیرو څو ورځو کې د لوګر مرکز په ګډون ولسوالۍ کې د ګڼو ترافیکي پیښو له امله لسګونه تنه ټپیان او شهیدان شوي چې مسؤلین یې لامل د موټر چلوونکو بې احتیاطي بولي. مننه درنو اوریدونکو چې لا هم راسره ملتیا کوي او لا هم صابل ملي راډیو ته غوږ یاست او خبرې ټولګه اورئ. د بغلان ولایت د مرکزي بغلان ولسوالۍ اوسیدونکي د دې ولسوالۍ د مسؤلینو له فعالیتونو څخه خوښ دي. وایي چې له ولسونو سره ښه چلند کوي. پام وکړئ ریپورټ ته. ولسوالۍ د حکومت له مهمو ادارو څخه ګڼل کیږي چې د خلک او حکومت ترمنځ د اړیکو ټینګولو پل ګڼل کیږي. د ولسوالۍ مسؤلین مکلف دي چې د خلکو ستونزو ته غوږ ونیسي، د اړتیا وړ خدمات ورته برابر او د قانون پلي کولو ته پوره پاملرنه وکړي. د خلکو هڅاینه، پرمختګ او د ټولنیزو چارو ښه نظم په مستقیم ډول د ولسوالۍ د مسؤلینو پر فعالیتونو پورې تړلی ده. کله چې مسؤلین خپل دندې په صداقت، شفافیت او ژمنتیا سره ترسره کړي نو نه یوازې دا چې د خلکو باور جلبېږي بلکې ټولنه هم د سوکالۍ په لور ګام اخلي. په همدې موخه د بغلان ولایت مرکزي بغلان ولسوال مولوي محمد حسن شهاب د یادې ولسوالۍ خلکو ته د ښو خدماتو وړاندې کولو په برخه کې ډاډ ورکوي او وایي چې د دوی دروازې شپه او ورځ د خلکو پر مخ پرانیستې دي او خلک حق لري چې خپل ستونزې د ولسوالۍ له مسؤلینو سره شریکې کړي. زموږ دروازه د ولس په وړاندې باندې خلاصه ده، حتی چې موږ په دفتر کې هم کار نه کوو، موږ راوځو عمومي یو غټ تالار موږ لرو، یو دهلیز دی، دې دهلیز ته چې زموږ عام مراجعینو ته راوځو په همدغه ځای کې ورسره ناست یو، موږ د دوی مشکلات اورو او هغه مشکلات چې زموږ پورې تعلق لري هغه ورته حلوو او که د نور ادارو پورې هغه ادارو ته استو هغه ادارو ته سپارښتنه کوو تر څو پورې چې د خلکو مشکلات په احسنه وجه باندې ورته حل کړي. ورته مهال د یادې ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکو یاما او غلام بهاودین په بېلابېلو برخو کې د دې ولسوالۍ د مسؤلینو هڅې وستایلې او په خبره چې د دوی ستونزو ته پر وخت رسیدنه کیږي. خیر بینه از مهارت اسلامی راضی هستیم ما و کار ما رو بسیار به خوبی خوشی پیش برد. تشکر یک جهان از ولسوال صاحب و از مدیر اجرایویش. زه دغه ولسوالۍ ته چې ما کار وکړ په خوشحالۍ راته اجرا شو، په ښه دغه خدمت یې موږ ته وکړ. ویل کېږي چې د اسلامي امارت په راتګ سره په حکومتي ادارو کې فساد له منځه تللی او د خلکو ستونزو ته پر وخت رسیدګي کیږي. وروستی کورنۍ خبر له لغمان څخه. لغمان کې د محترلام ښاروالۍ له لوري د 12 میلیونه افغانیو په ارزښت علي دارالمعلمین د سړک پر سر د چړۍ د جوړولو چارې په چټکۍ سره روانې دي. تفصیل له لغمان څخه د شاکر الله حسن په ریپورت کې. د محترلام ښاروال مولوي رحمت الله شهامت وایي چې د علي دارالمعلمین د سړک په مسیر کې د چړۍ د ستونزې د لرې کولو پروژې چارې په منظم شکل روانې دي چې لګښت د ښاروالۍ له داخلي بودیجې ورکول کیږي. د دارالمعلمین په سړک باندې چې کومه چړۍ جوړیږي د دې نه مخکې د محترلام نجیب او شریف بخاریانو ته ډېر زیات تکلیف و
د 12 میلیونه په ارزښت باندې دا چړۍ قرارداد شوی ده چې د ښاروالۍ له بودیجې څخه ورکول کېږي. کار یې ښه روان ده، 15% کار یې شوی ده. موږ کوشش دا وي چې کار هم کم معیاري کار وسي او په وخت سره وسي. په ورته وخت کې د سړک په جوړېدو کې بوخ کارګر عزت الله او سید الله د اسلامي امارت څخه خوښ دي چې د ننه په هیواد کې ورته د کار زمینه برابره کړي. دلته کار کوم ډېر وخت شو، دې کار نه ډېر خوشاله یم. خپل په وخت باندې کار کوم، خپل په وخت باندې ځم کور ته. زیاتره خلکو ته مې هیله دا ده چې خپل وطن کې کار وکړي. خلک ایران او پاکستان ته څه کوي، افغانستان کې کار ډېر دی چې کار وکړي. ډېره خوشاله یم چې یعنې کالي کې نه ځایږم په ده چې خپل وطن کې کار کوو، زحمت باسو، خپل وطن جوړو او خپل وطن کې روزي پیدا کوو. په همدې سیر چلوونکي پوهان الله او وسیع الله خوښي څرګندوي چې د دوی لپاره یې د تګ راتګ اسانتیاوې برابرې کړي. دغه سړک واقعیت پخوا ډېر خراب و، دانه و، یعنې هر څه به پکې راتله په مشکلاتو به سره به مخ و. اوس ماشاءالله کار پرې روان ده. خیر یو څو ورځې به دغه سختي تېره کړو په ځان باندې، ځو راځو ورباندې، نو راحته به شو. موږ چې پخوا په دې لاره تلو راتلو ډېر په تکلیف ولو، ډېر چړیانې وې، اوس دا چړیانې هم له منځه وړي. ډېر ښایسته سړک موږ ته جوړوي، موږ ته نه ډېر خوشحاله یو. د یادونه ده چې له دې وړاندې د یاد سړک په مسیر کې د لوړې چړۍ له امله چلوونکي او پلي خلک له زیاتو ستونزو سره مخ وو چې د یاد سړک په جوړېدو سره به یې ستونزې حل شي. درنو اوریدونکو، د هیواد داخلي خبرونه پر همدې ځای پای ته رسېږي. اوس پام وکړئ نړیوالو خبرونو ته. د بطورو زلمو د مسکن د ټرمپ وایي راتلونکي اونۍ غزه کې د اوربند هیلهمند دی. د امریکا ولسمشر وایي راتلونکي اونۍ به په غزه کې اوربند وسي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د جون 28 په سپینمانۍ کې د کانګو روانډا تړون د لمنځلو په مراسمو کې د غزې د اوربند په اړه د یوه خبریال پوښتنه ځواب کړه. ښاغلي ټرمپ په غزه کې د ګڼو خلکو د وژل کېدو یادونه هم وکړه. د وویل موږ لکه څنګه چې پوهېږئ هغه سیمې ته ډېرې پیسې او ډېر خواړه رسوو، ځکه چې موږ باید دا کار وکړو. په تیوري کې موږ نه یو ښکیل، خو په یو ډول سره ښکیل یو، ځکه خلک مري او زه ګڼ خلک ګورم چې خواړه نه لري او هیڅ هم نه لري، او تاسو پوهېږئ یوازې موږ هلته مواد ورته رسوو. د غزې له خلکو سره د امریکا د یوې موسسې له لارې بشري مرستې هم ترسره کېږي. له بلې خوا د غزې روغتیایي چارواکي د جمعې په ورځ خبر ورکوي چې د جګړې له پیله تر دې دمه هلته د شهیدانو سویو بېګناه فلسطینیانو شمېر 55,341 ته لوړ سوی او 1,32,622 نور ټپیان سوي دي. د امریکا سترې محکمې پریکړه د ټرمپ واک پراخوي. ټرمپ دا ستر بری ګڼي او د امریکا سترې محکمې د جمعې په ورځ ډونالډ ټرمپ او راتلونکو ولسمشرانو ته د ټیټو محکمو د واک په محدودولو یو لوی بری ورکړ چې له مخې ولسمشر اجرایوي فرمانونه وځنډوي یا یې مخه نیولی سي. ولسمشر ټرمپ د سپینمانۍ په مطبوعاتي کنفرانس کې خبریالانو ته خپله خوښي وښوده او دا پریکړه یې ستره او حیرانوونکې وبلله. هغه وویل د اساسي قانون د واکونو د ویش او د قانون د واکمنۍ لپاره یو ستر بری دی. د محکمې دا پریکړه نه یوازې د ټرمپ هغه اجرایوي فرمان نه اغېزمنوي چې د زبېښون پر بنسټ د تابعیت حق پای ته رسوي، بلکې هغه دې ته هم هڅوي چې خپلې نورې هغه پالیسۍ پلي کړي چې تر دې وړاندې ورته محکمو لنډمهاله خنډونه جوړ کړي وه. وروستی بهرنی خبر: ایرانی چارواکو له اسرایلو سره د کړکېچ په تړاو ګڼ شمېر ایرانیان نیولي او ځینې یې اعدام کړي دي. د اسرایلو او ایران ترمنځ له جګړې وروسته ایراني چارواکو یو شمېر کسان له اسرایلي څارګرو اداراتو سره د اړیکو په تور نیولي او ځینې یې ان اعدام کړي هم دي. دغه پیښې له هغه وروسته مخې ته راځي چې ایراني چارواکي د دې هیواد په امنیتي ادارو کې د اسرایلي جاسوسانو بېساری نفوذ بولي. چارواکو په دې هکله شکونه څرګند کړي چې اسرایلو ته ورکړل سوي معلوماتو د یو شمېر لوړ چارواکو په وژل کېدو کې مهم رول درلودلی و. په دې کې د ایران د صفای پاسداران ځواک د یو شمېر مهمو قماندانانو او اټومي ساینس پوهانو وژل کېدو پیښې هم شاملې وي چې د ایران په اند په دې هیواد کې د اسرایلو موساد څارګرې ادارې جاسوسانو له کبله رامنځته سوي دي. چارواکي چې د دې وژنو کچه او دقت له کبله یې ټکان خوړلی، هر هغه څوک په نښه کوي چې له بهرنیو استخباراتو سره د اړیکو شک پرې کېږي او دوی لامل ملي امنیت شي. وروستی خبر له ژمنې سره سم د ورزش له ډګره:
د افغانستان د رسمي لوبو وتیلي لوبغاړي احمد ولي هوتک خپل روسي سیال مات کړ. احمد ولي هوتک د شنبې په شپه د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې له خپل روسي سیال سیګد زیراکوف سره مخ و. هوتک وتوانید چې د خپل سیال لاس سبمیشن یا قید کړي او هغه تسلیمېدو ته اړ باسي. دا په پروفیشنل یا حرفه‌ایي رسمي لوبو کې د هوتک لپاره 11مه بریا وه او هغه یوازې یوه ماتې خوړلې. هوتک تر څو کلونو ځنډ وروسته لوبه وکړه او تر دې سیالیو مخکې د ډېر چمتووالي خبره هم کړې وه. په همدې شپه د افغانستان بل لوبغاړي نصرت الله خونزاده بیا له خپل سیال څخه ماتې وخوړه. تمه ده چې د رسمي لوبو بل پیژندل سوی افغان لوبغاړی وحید الله نژند بیا د جرمني په هامبورګ کې د اوکتاګون په معتبره سازمان کې د شنبې په ماښام لوبه وکړي. داخلي بهرني او ورسره ورزشي خبرونه پای ته رسیږي. اوس د هوا حالاتو ته سر وړاندې کوو. نن شنبه د زابل کې اسمان په بشپړ ډول سره لمر ده. تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه هم 24 او سبا یکشنبه ده. د اټکل له مخې به زابل کې اسمان بیا هم په بشپړ ډول سره لمر وي. د تودوخې لوړه درجه به 22 او ټیټه هم 23. د یادونې وړ ده چې په دواړو سرو ورځو کې د شدیدې ګرمۍ اټکل سوی او د کوم اورښت اټکل نه تر سترګو کیږي. د وطن د شملو د درنو پښتنو له خپلو ټولو فني او تخنیکي همکارانو او ریپورټرانو څخه په مننې سره درنو اورېدونکو د نن شنبې خبري ټولګه پر همدې ځای زما قاصد په کوربتوب او د ښاغلي ولفت په پیاوړې تخنیکي لارښوونه پای ته رسیږي. تر بیا مو مهربان خدای مل او ښې چارې په مخ کې ولرئ.